دا جنې ولګه د خپل مور او پلار له چې دینو پچی کې ولا نشه ورک او دغه نه پس چې دینو د خپل یار سره وتښتید. یار ډیره جيبه داستان دی، ضرور سره وګورئ کنه داسې قسمه جنکو بیا څه حال وي. تاسو مکمل حیران شئ چې د جنې سره بیا څه شوي دي. ویډیو را سره مکمل وګورئ. نن سبا هم که څوک دا سوچونه کوي کنه چې زه به د خپل یار سره وتښتم، خو یار وسره بیا هم داسې کوي په نیمه لار کې پرېږدي. یار ویډیو مکمل وګورئ. د سټ چې تاسو جنې ښکاري کنه د ولک سره مینه محبت او غلک سره هم مینه محبت او مور پلار چې دنو د جنې چې دنو د غلک نه ورکوله د غالک ډیر زیات لوپر. مور پلار خو د خپل لور د پاره دا نه وختله چې زما لور د چې دنو د لوپر لور کړل شي چې هغه لوپر چې دنو ژوندۍ مکمل بیا د زما د لور خراب وي. څوک هم داسې نه کوي. او د جنې چې دنو نه ورکوله د جنې چې دنو خپل مور چې ول راول کنه او پچی کې وته نشه چيلی و چې کله هغه چې وسکو کنه نو هغه مکمل تور باندې نشه شول او هغه چې دنو د جنې چې دنو د خپل یار سره وتښتید او د مور پلار چې دنو د هسپتال ته ویول په هسپتال کې چې دنو هغه چې دنو هغه بیا علاج ملګرو د جنې چې د خپل یار سره تلی و او هغه چې د خپل مور پلار سره داسې کار وکړو ځکه کنه چې هغه د خپل یار د پاره خو بیا د جنکو د پاره ډېر اهم پیغام دی ملګرو. کله چې داسې جنې وتښتي کنه دغه بیا خاونه هم قدر نه کوي. وای دا چې دنو دا غلطه خزه ده ځکه چې دا را تښتېدلې ده جی بیا چې دنو دغه ماشومان وشي نو بیا وای کنه و چې زما د خزې په شان باندې زما د ماشومان داسې غټ نه کوي بیا وسره داسې خبرې کوي. نو داسې قسم خلکو ته زما دا ویډیو ورسوي کنه چې چرته هم داسې غلطیانې مه کوئ بلکې مور پلار له هم پکار وي کنه چې هغه داسې چې وینو خپل لور له هغه صحیح رشته کوي ځکه چې الکو جنې دی بل خوخ وي پکار چې دا رشته وشي دغه نه وروسته چې کوم مصیبت راځي نو دغه نه به هغه وبچي. ځکه عام طور باندې تاسو وګورئ داسې قصې راځي او هغه نه پس چې دنو کله هغه پټانه کې چې دنو هغه بیا چې دنو نکاح کوي ځکه کنه چې مور پلار چې دنو هغه نه ورکوي پکار چې الکو جنې یو بل خوخ دي په اسلام کې هم دا دي نو هغه چې دنو د یو بل سره نکاح کولای شي. خو بل دا چې زمونږ په پښتنو کې دا رواج دی چې کوم جنې او کوم الک یو بل خوخي نو هغه جنې نه ورکوي. نو بیا داسې قسمه واقعي هم راځي او بل جنکو ته خاص کر دا خواسته کنه چې تاسو چرته هم په الکانو پسې مزالکان من بیا پریدي او بیا به تاسو ژوندۍ مکمل تور باندې تباہ او برباد شي. الک به بل جنې وکي بل به وکي لکه تاسو ژوندۍ باندې به تور داغ لګیدل او دا داغ د قیامت ورځې پوری بیا نه ختميږي. نو دا ویډیو ضرور د نور ملګرو سره شیر کړئ. هغه خوريان ته دا ویډیو ضرور ورسوي څوک چې په ذهن کې دا سوچ ساتي